بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، الله دې وکړه چې صحت جامع مو په تن وي، روغ صحت ولرئ او روغ سترګې ولرئ. ګرانو هیوادوالو، زه غواړم تاسو ته د سترګې د اهمیت په اړه باندې او د سترګې د روغتیا په اړه باندې تاسو ته یو صحیح پیغام ولرم. لومړی دا چې سترګې د الله یو ستر نعمت دی او د ژوند ښکلا ده او سترګې د الله جوجو د غټو نعمتو څخه یو نعمت دی. د دې حفاظت، د دې ساتنه د امراضو څخه او د موږ او تاسو لومړنۍ دنده ده چې باید خپلو سترګو صحت ته، روغتیا ته باید جدي پاملرنه وکړو. راځو د ټولو نه مهمه ده دی چې سترګه تقریبا 95% امراض د سترګې د وقایې وړ دي، یعنی د وقایې او تداوی وړ دي. د سترګې 95% امراض د درملنې او وقایې وړ دي. په دې سره موږ کولی شو چې یعنی د سترګې په ډیره فیصدي سره محافظه کړو او درملنه یې وکړو. نو سترګې یو جدي پاملرنې ته ضرورت لري. راځئ یو د هغو مشکلاتو نه چې موږ او تاسو ټولنه ورسره مخامخ ده په دې هکله وغږیږو. موږ او تاسو باید هر کال لږ تر لږه یو ځل خپل سترګې معاینه کو، د سترګو ډاکټر ته مراجعه وکړو یا د سترګو شفاخانې ته مراجعه وکړو او د خپل سترګو د صحت په اړه باندې ډاډ ترلاسه کړو. نو موږ باید خپل سترګې په کال کې یو ځل معاینه کو. دوهم دا چې خپل سترګې د شدید لمر څخه، نور رڼا څخه، ولډینګ څخه د دې څخه وساتو. خصوصا هغه کسان لکه موټروانان یا هغه کسان چې په لمر کې کار کوي، دا باید د لمر ضد عینکې یا سنګلاس استفاده کړي تر څو پورې خپل سترګې د لمر د شعاع څخه، د مضره وړانګو څخه وساتي. خصوصا په هغه ورځو کې کله چې سپوږمۍ تندر نیسي یا لمر تندر نیسي، په دې وخت کې مضره وړانګې راسي سترګې ته ډیره شدیده غیر قابل رجی زیان رسوي چې بیا د درملنې وړ نه وي. نو موږ تاسو باید په روزمره ژوند کې د لمریز عینکو څخه استفاده وکړو. دریم دا چې کله چې موږ د دوړو، خاورو یا شګې زموږ په سترګو کې لویږي او ورسره مواجه کیږو، باید زر تر زره خپل سترګې لومړی په پاکو اوبو سره پریمینځو، څو ځله پریمینځو تر څو وکولی شو د دغه کیمیاوي مواد یا دغه مضره مواد د خپلو سترګو څخه پاکو. وروسته د دې څخه باید ډاکټر ته زر تر زره مراجعه وکړو، ځکه دا کیمیاوي مواد کولی شي چې سترګه ته سخت زیان واړوي. نو زموږ هیوادوال په دې کې ډېر مشکل لري چې زر تر زره ډاکټر ته په داسې حالاتو کې مراجعه نه کوي او خپل سترګې دید د لاسه ورکوي. څلورم، د موبایل او کمپیوټر په دې زمانه کې چې استعمال زیات شوی دی او ډېر ځوانان، ډېر ماشومان او ډېر کارکوونکي د ادارو د کمپیوټر سره سروکار لري او د دې څخه هیڅ خلاصون نه لري. دی باید لږ تر لږه 20 دقیقې، هر 20 دقیقې وروسته باید 20 ثانیو دپاره خپلو سترګو ته استراحت وکړه او لرې وګوري. دغه 20 ثانیې باید د سترګو ته استراحت ورکړه او 20 دقیقو دپاره 20 ثانیو دپاره لرې وګوري. دوامداره کتل کمپیوټر، موبایل ته سترګو ته ضرر رسوي او بدون د ضرورت نه کمپیوټر، موبایل استعمالول د سترګو ته سخت زیان اړوي. نو کوشش وکړئ خپل ماشومان او خپل ځان د دغه مضره وړانګو څخه وساتئ. پنځم دا چې کوم ماشومان چې مخکې د دې نه مکتب ته داخل شي باید د یو ځل سترګې معاینه کړي، ځکه بعضې امراض دي چې مخکې د مکتب نه، د سکول ایج نه یا د مکتب د عمر نه مخکې د تداوی وړ دي. کله چې وروسته دا داخليږي بیا د تداوی وړ نه ګرځي. مخکې د دې نه چې ماشومان مکتب ته لاړ شي باید سترګې معالج ډاکټر ته لاړ شي، خپل سترګې معاینه کړه او د خپل دید څخه مطمئن شي. ځکه اکثره ماشومان چې دي نه ویني، دید نه لري، هغه ویني نه ځي مکتب ته، مکتب کې په آخري چوکۍ کې کینی، هغه تخته نه ویني، استاد یې هم په اصطلاح باندې ډبوي یا وهي یا ورته وایي چې ته درس نه زده کوې کور کې، ماده څنګه کې د جامعې څخه یعنی زړه توری کېږي، د مکتب نه، د مکتب څخه زړه توری کېږي، بالاخره درس ورنه پاتې کېږي. نو په دې اساس ټول ماشومان باید
خپل سترګې مخکې د دې څخه چې مکتب ته داخل شي باید یو ځل معاینه کا. او شپږم دا چې د شکر ناروغي او د فشار ناروغي تاسو ته معلومه ده چې زموږ په جامعه کې ورو ورو مخ په زیاتېدو ده او ډیر کسان ورسره مخامخ دي. هر هغه کسان چې د شکر ناروغي یا د فشار ناروغي لري باید په هر شپږو میاشتو کې یا په هر یو کال کې باید خپل سترګې معاینه کړي تر څو هغه مشکلات چې دغه ناروغي له کبله سترګو ته اوړي باید سترګې ورنه وساتل شي، وقایه شي. نو تقریبا 90% تر 95% د سترګو امراض چې دي د وقایې او معالجې وړ دي، د 10 یا 15% د وقایې او د معالجې وړ نه دي. نو په دې اساس موږ تاسو باید ډیره توجه د سترګو د ناروغیو مخنیوي ته باید وي. د سترګو روغتیا ساتنه ډیره مهمه ده. که چیرې یو کس مثلا خپل سترګې د لاسه ورکړه، دې ته ضرورت دی چې یو بل کس د دې ټول مسؤلیتونه په غاړه واخلي، لکه د ډوډۍ خوړلو، تشناب ته تللو، نور روزمره چارې باید د دې سره ورته اجرا کا. نو د سترګو ته باید موږ تاسو د سترګو روغتیا ته لومړیتوب ورکړو او خپل سترګې باید وساتو. ښه لید ښه ژوند دی، یعنی هغه کسان چې ښه ویني هغه ښه ژوند لري. موږ تاسو باید ښه ووینو او ښه ژوند ولرو. نور معلوماتو دپاره راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله خپل معلومات در سره په مفصل ډول ذکر کړو.